اسلام کې دا د نظافت اهمیت څومره دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام کې د نظافت اهمیت ډیر زیات ده. اسلام ډیره زیاته توجه نظافت ته کړې. تاسو وګورئ بغیر له نظافت او له طهارت نه ستاسو مونځ نه صحیح کیږي. د اسلام اساسي رکن بغیر له نظافت نه ده صحیح. ته به حتما اودس به دې کړی، ځان به دې پاک کړی، ستا کالي به پاکي، ستا ځای به پاکي. په هغه وخت کې ته د الله جل جلاله په وړاندې ودرېږي او دغه عبادت بیا الله جل جلاله ته قابل قبول ده. که چېرته یو انسان همداسې سمدستي له خوبه راجګ شي ودرېږي په جای نماز باندې، که څومره هم توجه سره ولاړ که څومره هم ښه قرات وکړي، خو چې نظافت یې نه مراعات کړی، دا عبادت ده ته اصلا ګټه نه رسي او دا عبادت الله جل جلاله ته بالکل قابل قبول نه ده. صحیح شو؟ نو دومره اساسي سیز ده په اسلام کې چې ستا هغه اساسي رکن فرض هغه ستا بغیر له طهارت نه هغه نه صحیح کیږي. نو دا په دې دلالت کوي چې شریعت څومره اهمیت ورکړی د نظافت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای طهارت د ایمان یوه برخه ده. یعنی هغه څوک چې هغه پاک وي، هغه د طهارت خیال ساتي، نو په حقیقت کې هغه به د ایمان درجې ته رسیږي. صحیح شو؟ قرآن شریف کې او په احادیثو کې موږ ډېرې زیاتې لارښوونې لرو الحمدلله، چې هغه موږ تاسو ته دا تشویق راکوي، موږ تاسو دا لارښوونه کوي چې تاسو دغه طهارت او پاکي په جدي ډول باندې مراعات کړئ. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. الله جل جلاله هغه څوک چې هغه توبه وباسي، هغه خوښوي او مینه او محبت کوي د هغه چا سره چې هغه پاکي اختیاري، یعنی صفایي کوي، پاکوالی ته ډیر پاملرنه کوي او نظافت خیال ساتي. نو بل آیات کې هم الله جل جلاله فرمایي فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. و داسې خلک شته دي، الله جل جلاله د غزي ذکر کوي د مسجد، چې الته دوی ځان ډیر ښه پاک ساتي او دوی خوښوي چې پاک اوسیږي. الله جل جلاله د دغه خلکو سره د همدې په خاطر باندې مینه او محبت کوي. صحیح ده؟ او هر څوک چې نظافت خیال ساتي نو الله جل جلاله به دغه سره مینه کوي. نو دا څه وړه خبره ده چې الله جل جلاله د یو بنده سره د پاکوالي په خاطر باندې مینه او محبت کوي. نو دا انسان کامیاب انسان ده. صحیح شو؟ همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی دي ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله جل جلاله پاک ده، صرف هغه شیونه قبلوي چې هغه پاک وي. صحیح شو؟ صرف پاک شیونه قبلوي. همدارنګه تاسو وګورئ نبی صلی الله علیه وسلم په جدي ډول باندې نظافت مراعات کو، په جدي ډول باندې به د نظافت مراعات کو او کوشش به کاوه چې په خپل ژوند کې د نظافت په عملی ډول باندې هغه تطبیق کړي. صحیح شو؟ نبی صلی الله علیه وسلم به کله چې له خوب نه راپاسېده نو مسواک به وهه. همدارنګه کله به چې کور ته ننوته مسواک به استعمالو. نو دا په دې دلالت کوي چې زمونږ او ستاسو دین دا د طهارت او د پاکي دین ده، او ستا هغه اساسي ارکان هغه د پاکي او د طهارت نه وروسته بیا قابل قبول کیږي او الله جل جلاله ته دا پورته کیږي. یو انسان چې د پاکي نظافت او د طهارت ته توجه نه کوي نو دغه انسان په حقیقت کې له دې دین نه ډیر لرې پاتې شوی ده او دا د دې دین په مفهوم باندې نه ده خبر. د دې وجه نه متاسفانه موږ تاسو وینو په دې ټولنه کې بعضې خلک ته به فکر کوي چې دی د دې اوبو نه ډارېږي بیخي او له دې اوبو سره دښمني ده که نه، بیخي نه لامبي، 2 هفتو 3 هفتو کې هم نه لامبي، د ځان پاکي نه اختیاروي، همدارنګه ویښتان نه لري کوي اضافي ویښتان، همدارنګه دی له اوبو نه ډېر لرې پاتې کېږي او همیشه لپاره دی خلکو ته داسې ښیي چې زه یو ډېر ښه انسان یم. صحیح ده؟ نه ته ښه انسان یې. ښه انسان که چېرته وایي تا که ښه بوی درنه نه تللی نو دا بد بوی هم باید کم از کم درنه نه وای تللی. صحیح ده که نه؟ نو په جدي ډول باندې متاسفانه ډیر خلک باور وکړي چې تاسو سره ملاویږئ نو تاسو به حیران شئ چې د 3 هفتې 4 هفتې نه دي لامبلي، که یوه میاشتې نه دي لامبلي که نه. نو دا تاسو وګورئ د اوداسه ته اسلام څومره اهمیت ورکړی ده چې ته مخکې ځې. دا یوه نمونه ده د طهارت چې ته باید په منظم ډول باندې طهارت حاصل کړي. همدارنګه تا باید غسل کړی وي. یوه ښځه ده چې هغه مریضیږي، میاشتنی مریضي پې راځي یا ولادت نه وروسته مریضي پې راځي، کله چې هغه پاکیږي هغه په دې باندې پاکیږي چې هغه ولامبي. شریعت ورته امر کړی چې ته به لامبي. صحیح شوه؟ همدارنګه یو انسان د هغه اودس ماتی کوي یا ترنه هوا وځي او یا کوروالی کوي، شریعت درته امر کوي چې ته به څه کوې؟
ته به لامبې او یا به اودس کې صحیح شوه. نو همیشه لپاره موږ تاسو ته شریعت دا لارښوونه کړې چې تاسو د خپل ځان د نظافت خیال وساتئ او په جدي ډول باندې مراعات کړئ.